له کندهار څخه روزګان ته په لومړي ځل 404 ډوله موټرو ترانسپورتي فعالیت پیل کړ. روزګان ته په لومړي ځل 404 ډوله مسافر وړونکو موټرو فعالیت پیل کړ. د رحمان بابا په نوم د 404 ډوله مسافر وړونکو شرکت مسؤلین وایي له کندهار تر روزګانه به له یو مسافر څخه 400 افغانۍ اخلي چې مخکې په کوچنیو موټرو کې دا کرایه د یو نفر پر سر 1000 افغانۍ وه. د یاد شرکت په فعالیدو سره د روزګان ولایت خلک خوشحاله دي، خو کوچني موټر چلونکي بیا ناخوښه دي او وایي په دې سره دوی بیکاره کیږي او موټرو ته یې سپرلي نه پیدا کیږي. پاکستان د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بیرته تړلې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د افغانستان اسلامي امارت له لوري د تورخم دروازې تر خلاصېدو وروسته د پاکستان له لوري یا د دروازه بیرته تړل سوې ده. د ننګرهار ولایت مقام له مطبوعاتي دفتر خپره سوې خبرتیا کې ویل سوي دي خلک دي تر بلې خبرتیا پورې د تورخم پر دروازه له تګ راتګ څخه ډاډه وکړي. کندوز کې پر غوایانو د قلبې کولو دود اوس هم ژوندی دی. که څه هم په اوسني وخت کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کرنې د میکانیزه کولو په برخه کې ډېر پرمختګونه سوي دي، خو افغانستان لا هم دې برخه کې وروسته پاتې دی. د هیواد په بیلابیلو برخو کې یو شمېر کروندګر خپلې کروندې اوس هم د غوایانو او نورو څارویو په وسیله قلبه کوي او نورې کرنیزې چارې هم په دودیزه توګه ترسره کوي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80 سلنه وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید یې هم په همدې دوه برخو تکیه دي. د افغانستان اسلامي امارت وایي تیرو 6 میاشتو کې نږدې 280,000 افغان کډوال له ایران څخه ستانه سوي او یا شړل سوي دي. د مهاجرینو او ستنېدو چارو وزارت وایي چې په تیرو 6 میاشتو کې نږدې 280,000 افغان کډوال له ایران څخه ستانه سوي او یا هم شړل سوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د پنجشنبې په ورځ د فبروري 23 چې د کال 4 سره سمون خوري امریکا غږ ته وویل چې د ستنو سوو افغان کډوالو په شمیر کې لږ تر لږه 100,000 افغان کډوال د ایراني پولیسو لخوا د نیول کېدو وروسته افغانستان ته استول سوي دي. د اوکراین جګړه یو کال ته وغځېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د روسیې دا یرغل وغانده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې یو کال له پوره کېدو سره د دغه سازمان د عمومي اسمبلې غونډې ته په وینا کې دا یرغل غندلی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې کې د اوکراین او متحدانو له ملاتړه پر هغه وخت برخمن خوځښت بحث کېده چې له روسیې غواړي او اوکراین خپل ځواکونو سملاسي له قید و شرط پرته وباسي.